د افغانستان کرکټ ملي اتلان به نن د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 53 ورځې سیالۍ لوبو په لړ کې به خپله لومړۍ 50 ورځه لوبه نن د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت غرمه 12 بجې پیلیږي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي اتلان نن د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې نن یو ځل بیا ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ تر دې وړاندې 3 نړیوالې 60 ورځې سیالۍ هم ترسره شولې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 2-1 سره زمبابوې لوبډلې ته په 60 ورځه لوبلړۍ کې ماته ورکړه. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس په 50 ورځو لوبو کې هم ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده، نو انشاءالله زمبابوې لوبډلې سره به یو ښه سیالۍ ترسره کړي. دوستانو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.